وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. محترم مسلمان صفت ده چې دا به توبهګاري دغه داس انسان نشته چې دا غنه خطای نه کیږي او د خطایانو او د ګناهونو د وجنه عذابونه راځي او په توبه سره الله تعالی ګناهونه معاف کوي. دا الله تعالی پر رحمتونو کې دا عظیم رحمت ده چې بندگانو لپاره د توبه قانون را لګل دی چې هر ګناه نه وشو توبه وباسي الله به د هغه ګناه معاف کوي. ترغیب ورکړه ده چې اے مؤمنانو الله ته نصوح توبه وباسي او کله وی اے مسلمانانو ټول الله ته توبهګار شي کامیاب بشي او کله داسې الفاظ ویلي دي چې ګوره ګناه کوي او توبه نو باسي دا ظالمان دي او د مؤمنانو سړو د مؤمنانو خصوصي صفت ده چې دا به الله ته ډېرې توبې کوي او الله سره د قدرت نه بندگانو ته ډېر د شفقت او د رحم په الفاظ ویلي دي چې هغه بندگانو چې تاسو نه زیاتې شوي دي مه امیده کېږي الله تمام ګناهونه معاف کوي بلکې هغه لوی دشمنان فرعون چې دنیا کې هغه د ظلم او د کفر مثال بیانېږي هغه هم الله د توبې دعوت ورکړی دی چې توبه وباسه. مشرکین منافقان ټولو ته ویلي دي چې توبه وباسئ زه به معاف کړم هغه لوی ګناهونه چې چا کړي دي زناګانې مرګونه شرکونه هغو ته هم الله تعالی ویلي دي که توبه مې ویستله نو زه به ستاسو تمام ګناهونه معاف کړم. په حدیث صحیحانو کې دا راځي د یو بنده نه چې ګناه وشي الله تعالی دومره خوشحالیږي بیرته په توبې باندې لکه یو سړی بیابان کې رواني او د اوښې د پاسه د هغه خوراک څکاکي او ایسته ترې ورکه شي او دا ناامیده شي او سخته غرمۍ د یو ونې سوري ته ډډه ولګوي او وایي چې مرګ دی ځکه اوبه م ورکې شو خوراک هم نشته خوشې بیابان دی او چې دا ګوري هغه اوښه سره د خوراک څکاک نه راشه د ده خواته ولاړوي دا به په دغه وخت کې څومره خوشحالی الله تعالی دقسې په هغه وخت کې د بنده نه خوشحالیږي چې ګناه ترې شوي او بیرته الله ته توبه وباسي. لیکن د توبې خپله معنی ده توبه دې ته وایي چې ګناه به پرېږدي الله تعالی نه به معافي وغواړي آینده کې به دا عزم کوي چې دا ګناه به بیا نه کوو نو دا د صحیح مؤمنانو توبه ده. او که پردی حق نو ورسره دا شرط هم دی چې الله تعالی نه معافي غواړي خو پردی حق به ورکوي ځکه پردی حق کې توبه دا ده چې یا به درته معافي کوي او یا به ول ورکوي او چې کله ځنکدن شروع شي نو بیا توبه نه قبلیږي. حدیث کې دا راځي ان الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر تر څو پورې چې د غرغري او د ځنکدن حالت نه شروع شوی د هغې نه مخکې الله تعالی توبه قبلوي. او یو بل دا دی چې کله نور بیرته د مغرب نه راوخیږي بیا توبه نه قبلیږي ځکه د قیامت علامې دي. یو دا دی چې قیامت ته نږدې نور به واپس چې دی د مغرب نه راوخیږي نو په دغه وخت کې بیا توبه نه قبلیږي. خو آخر کې دا خبره ده چې ځینې خلک دوکه کېږي ګناه کوي او زړه کې دا وایي مړه بیا به توبه وباسم. دا ډېر ظالمان دي دا د خپل الله تعالی نه حیا نه کوي دا ځان دوکه کوي ځکه توبه وباسه خو سره د توبو نه یېرېږه ځکه څه پته لګي د چا توبه قبلیږي او د چا توبه نه قبلیږي ځکه ځینې انسانان توبه وکړي لیکن الله یې نه قبلوي لکه ډېر خلک منځونه کوي او الله یې نه قبلوي نو سره د یې نه الله نه توبهګار شه ځکه موږ کې داسې به کم کس چې د هغه نه ګناهونه نه وي شوي خاص کر بیا د ژبې ګناهونه د زړه ګناهونه بیا په دې زمانه کې هنیکان خلک بیخي کم دي
نو د الله د عذابونو نه سړی په توبه او په استغفار بچ کېږي چې الله ګناه معاف کړي، د مشکلاتو نه بچ. واخر